د پښتو ژبې د څلورم ټولګي 14 درس ته ښه راغلاست. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. به درس 14 از صنف 4 زبان پشتو خوش آمدید. در این درس یک متن کوتاه و بسیار زیبا را با هم می‌خوانیم. لطفاً بعد از من جملات را تکرار کنین و تا انتهای ویدیو همراه ما باشین تا یک درس آسان و کارآمد دیگر از زبان پشتو بیاموزید. اما پیش از آغاز درس لطفاً برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید. باغ، موخه، هدف. د متن سم لوستل، صحیح خواندن متن، لیکل، نوشتن از او د باغ پر ګټو پوهیدل و فواید باغ را دانستن. پر ګټو به معنای فواید و مزایا هست. پوهیدل شناختن. پوښتنه و یا پرسیدن، سوال. په پورته انځور کې څه شوی؟ با تصویر بالا چه چیز را میبینید؟ پورته، بالا، انظور، تصویر. څه شوی چه چیزی را مشاهده میکنید؟ د ګلالۍ کورنۍ یو باغ لري. خانواده گلالی یک باغ دارد. د ګلالۍ کورنۍ یک عبارت اضافی و یا مضاف و مضاف الیه است. یو باغ لري، یک باغ دارد. لري در اینجا سرگنده آمده چرا که برای جمع به کار برده شده. د دوی په باغ کې د ګلانو بوټي او میوه لرونکي ونې لکه زردالو، شفتالو، آلوچه او منی شته. د دوی په باغ کې در باغ آنها د ګلانو بوټي، گیاهان گلدار، گلان و گلها. بوټي جمع بوټه به معنای گیاه است. د ګلانو بوټي، گیاهان گلدار او میوه لرونکي ونې و درختان میوه‌دار. میوه لرونکي به معنای میوه‌دار، لرونکي دارای. ونی جمع ونه به معنای درخت است. لکه همچون، مانند زردالو، شفتالو، آلوچی او منی. منی جمع منه به معنای سیب هست. شته وجود دارد. در باغ آنها گیاهان گلدار و درختان میوه‌دار همچون زردالو، شفتالو، آلوچه و سیب وجود دارد. د دوی ټوله کورنۍ یو د بل په مرسته د ونو او ګلانو پالنه او روزنه کوي. د دوی ټوله کورنۍ یعنی تمام خانواده آنها. دوی، آنها. ټوله تمام، همه. کورنۍ خانواده. یو د بل به یکدیگر مرسته کمک، به کمک یکدیگر. یو د بل په مرسته به کمک یکدیگر. د ونو او ګلانو، ونو درختان، ګلانو گلها. پالنه او روزنه کوي. پرورش و تربیت می کنند. پالنه، پرورش، روزنه، تربیت. کوي به معنای می کنند. سرگنده آمده به خاطر که جمع هست. دوی له باغ څخه ښه حاصل اخلي. دوی، آنها، له باغ څخه از باغ ښه حاصل و یا شه حاصل خوبی را خلی میگیرند، دریافت میکنند. له دې لارې څخه د ژوند اړتیاوې پوره کوي. از این طریق احتیاجات زندگی خود را پوره میکنند و یا برآورده میسازند. له دې لارې څخه، از این طریق، از این شیوه. لاری به معنای طریق و شیوه. د ژوند اړتیاوې، احتیاجات زندگی، ژوند، زندگی، اړتیاوې، احتیاجات. پوره کوي، پوره میکنند و یا برآورده میسازند. د ګلالۍ کورنۍ د ګډ کار او زیار له برکته آرام او خوشحاله ژوند کوي. فامیل و یا خانواده گلالی از برکت کار مشترک و کوشششان آرام و خوشحال زندگی می کنند. د ګلالۍ کورنۍ
خانواده گلالی. د ګډ کار مشترک. ګډ به معنای مشترک. زیار کوشش و سخت کوشی. لبرکت از برکت. د ګډ کار او زیار لبرکت از برکت کار مشترک و کوشششان. آرام و خوشحال. آرام و خوشحال ژوند کوی زندگی میکنند. همچنان در اینجا کوی با سرگنده آمده چرا که جمله در مورد خانواده و یک جمع هست. و اما لغات جدید درس 14. پلوری می فروشند. زیار کوشش. ارتیاوی ضرورت ها. دوی آنها. بوتی درختان. لرونکی دارای. فعالیت خالی ځایونه په مناسب کلمو ډک کړئ. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. د ګلالۍ کورنۍ یو لري. لدی لاری د ژوند پوره کوي. د ګډ کار او زیار له برکته آرام او خوشحاله لري. اگر درس را به خوبی گوش داده باشین میتونین به راحتی جاهای خالی را پر کنید و اگر کمی شک داشتین یک بار دیگر درس را مرور کنین چرا که جواب سوالات در داخل متن هست. و مثل همیشه برای کورنۍ دنده و کار خانگیتان متن را یک بار بنویسین و عکس از او را از طریق تلگرام برام ارسال کنین و یک بار از روی متن بخوانین چرا که اگر مشکلی داشتین من ضعف و مشکل شما را برایتان حل بسازم و صدایتان را رکورد کنین همراه با تصویر نوشته ایتان از طریق آیدی تلگرام برای من ارسال کنید. تلاش کنین که از فرصت هایی که برایتان ایجاد میشن نهایت استفاده را ببرین چرا که این فرصت ها برای هر کسی پیش نمیاد و شما به راحتی میتونین از یک پشتیبان تدریس به صورت رایگان استفاده کنین و اشکالات و ضعف‌های خود را رفع بسازین. خب دوستان عزیز این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که این سلسله آموزش ها برایتان مفید بوده باشه. اگر میخواین ما را حمایت کنین لطفاً ویدیو را لایک کنین، کامنت بگذارین و ما را به دوستانتان معرفی کنید. که دا ویدیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ او زموږ د چینل غړي شئ. زه ستاسو لپاره د خدای څخه روغتیا او خوشانه وختونه غواړم او تر راتلونکي درس پورې د خدای پامان.